دا عثمان ابن عفان رضی الله عنه سیرت بیانیدو دا اللہ رب العزت پا توفیق سرا او داغا پا رحم او کرم سرا او پا دینیت دا نیکانو خلقو سیرت بیانیگی چی اللہ رب العزت منگل دا غوی دا تابیداری توفیق راکی. عثمان رضی اللہ عنہ شو داغا مخی دا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ داغا مخی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ او دا سیرتونا باز بیان شوی دی باز بیانیگی دا اللہ پا توفیق سر او مقصدم دقا دی چی اللہ رب العزت منگل دا تابیداری توفیق راکی او منگ دا دوی پا نقش قدم روان شو دا دوی پا لار روان شو دیکی مقصد دقا دی دا نیکانو خلقو سیرت اوریده بیانول دام عبادت دی او لوی مقصد اگی که تابیداری کول دی نو کوشش دا دی چی دا نیکانو خلقو دا سیرت وورو بیا دا غوی پا نقش قدم روان شو واللہ رب العزت مغل توفیق را کی دا نیکانو خلقو پا نقش قدم بانی دا تک. عثمان رضی اللہ عنہ دا سیرت اخرنی برخه دا اللہ پا توفیق سر او من دا خبر ذکر کریو چه سنگ خوارج دا خلاف روتو او دا کم زین رالو او دا گوی سا اعتراضاتو او دا گوی سا مطالبیوی دا خبر طول تفصیلا بیان شیو او دا خبر وسرم بیان شیو چه مدینی تا گوی را ورسیدونو دا عثمان رضی اللہ عنہ دا کورن گیرسن واچولا او دا غین بعد بیاسه شیو منگا خیرنی خبر آگه دا ذکر کڑا پرون چه سو جوا چه صحابه کرامو دا عثمان رضی اللہ عنہ دفاع دیسی و نکڑا چه دی خوارجو سر جنگ کڑے وے دا غی اسبابو آگه منگ پرون آخر کی ذکر کڑی ورسره دا خبر یاد کی چې دی کال دا کم چې 15 درشم کالو د هجرت او د عثمان رضی الله عنه دا طریقه و چې هغه به تقریبا هر کال حج لتو او مشرتیا به بخپله کوله دی کال چې دی نو هغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته ویلو چې ته به د خلکو مشرې ځکه چې عثمان رضی الله عنه ته دا مسله راغلې او اگر پخپل نشوتلے نو پخپل زیبان دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما اگر مشر کڑاو چی تب مشرتیاو کی دا مسلمانانو سبحان اللہ دا کل چی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا ورزی را نجدی شوی دا وفات کی دو دنیا نا دا تک نو اگی خوب ولیدو اگی بارے کدیر روایت را گری دی چه امام احمد می روایت راوڑه دا عثمان رضی اللہ عنہ دا بیبینا نائلہ بنت الفرافصة دا غینم نائلو اگوی چه زناستو مد امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ سر نو اگه دسی لکه دا خوب اگه جھٹکا پیرالا بیا را پاسی دو وی ما تیوی چه دا خلق بما وجنی وی ما ہوتوی چه نا نبدی وجنی اللہ بستا حفاظت کی وی راتوی چه ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی ولیدو او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما اگدوانا پا خوب کی ولیدو فقالو تفطر عندنا اللیلہ اگوی ما تدوی چه تبا دی روانی شپیل برو جماعت منگ سراکی او جماعت پا دی چی دیر وقت پاگه بانی خوراک سخاک بنو دا خوارجو دا طرف نو یبوی را توی چی رو جماعت پا تا زمان سرکه نو دا دین ما تا دی سخکاری چی دوی با ما وجنی او دا شانی و بل روایت کم رازی اغم امام احمد را وڑه دی ابو سعید نا چی دا دا عثمان رضی اللہ عنہ غلام و اغازات کرو اغوی چی پا دغه ورز کله چې داغه د شهادت ته وخت را نږدې شو
نو عثمان رضی الله عنه شل غلامان آزاد کړو او بیا یو څو پرتګونه هغه واغوستو او بیا یې دا وایي چې ما رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی و ابوبکر او عمر مې هم لیدلي و راته یې ویلو چې اصبر صبر کوه فإنك تفطر عندنا القابلة ته به موږ سره روژه ماتې کې ثم دعا بمصحف بیا مصحف راوغوښتو قرآن نو قرآن تلاوت یې کو او چې کله هغوی شهید کو نو د قرآن مخې ته پروت امام ابن کثیر رحمه الله وایي چې ده په پرتوګ د پاسه پرتوګ او په هغې د پاسه پرتوګ دا پرتوګونه به دې دومره واچول دا د دې یېرې نه هغه وایي چې داسې نه ما مړ کړي او زما عورت چېرته ښکاره شي ځکه چې د عثمان رضی الله عنه په سیرت کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې هغه ډېر حیاناک انسان انتهایي حیاناک دومره حیاناک چې د رب العالمین ملایکو به هم د هغه نه حیا کوله نو د دې د لاسه هغه دا پرتګونه ډېر واچول چې انسان هېڅ پته نه لګي چې مړ شي دی په څه حال نو چېرته عورت مې ښکاره نه شي او دا د اوچت مؤمن شان دی چې دی د مرګ نه بعد هم دا نه غواړي چې زما عورت ښکاره شي پاتې لا په دنیا کې او بعضې هغه دي چې هغه کوشش یې دا دی او طریقه کار یې دا دی چې داسې کپړې داسې جامې استعمالوي چې پای کې د عورت ښکاري د تقوا لباس نه وي درون لباس نه وي او دی په دنیا کې ښه په کومه ورځ چې عثمان رضی الله عنه وفات کېدو دا د جمعې ورځ وه د جمعې ورځ وه او سهار او 12مه ورځ وه د ذیالحجې دا د حج میاشت ده او د حج په میاشت کې دغه 12مه ورځ ده ایام التشریق ورته وایي په دې ورځو کې حاجیان په مینا کې هغه دویمه ورځ وي درې ونه جمرات یا درې ونه شیطانان چې ولي نو د 12مه ورځ وه او د جمعې ورځ وه او سحر او کال چې دی د هجرت 15 او موږ دا خبره پرون ذکر کړې وه چې خوارجو دا موقع ولې دا موقع هغوی څارله ځکه چې مسلمانان عام مسلمانان هغه حج له تېري نو مدینه کې دومره څوک نه و نو دوی ځکه دې موقع ته پراته وو چې موږ به داسې وخت ټاکو چې مدینه کې ډېر خلک نه وي پس په دغه ورځ دوی رالو او دا حصار د کومه ګیرۍ چې چلو دا ډېره سخته کړه او د عثمان رضی الله عنه د کور دروازې وسېزله او دغه دروازې سره بیا بعضو صحابه کرامو د دوی سره جنګون کړی دی او داسې راځي تاریخ کې چې عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما په هغه ورځ زخمی شوی و ډېر او حسن بن علي رضی الله عنه د علي رضی الله عنه زوی دغه شان محمد بن حاطب مروان بن الحکم دا کسان دي چې د دوی مبارک راځي چې په دغه ورځ دوی زخمیان شوي وو خو بیا هم عثمان رضی الله عنه دغه خلکو ته وایي چې د دوی سره ډېر یعنې چیړ مه کوئ چې وینې توی نه شي نو د ده سره په کور کې دننه صرف د ده دا بیبي وه او د ده دا کم خادمان چې وو هغه ورسره وو نو چې کله هغه ته اندازه ولګېده چې یاره دا خلک راننوځي دننه او د کور دروازه هم وسېزله نو بس قرآن ته ناست و تلاوت یې کوه او روجې وه او د ډېر وخت نه هغه څه خوړلي هم نه و څه څښلي هم نه بعضو روایتونو کې داسې راځي چې دې کسانو کې یو کس ورننوتو دننه د خوارجو کې نو عثمان رضی الله عنه چې کله ولید ورته ویې بیني و بینک کتاب الله هغه اراده کړې وه د ده د وجلو نو هغه ورته ویې زما او ستا په منځ کې د الله دا کتاب شو او ته ناست کله دا خبره وکړه نو هغه سړی پرېښود دوی دی او واپس ووتو او چې څنګه هغه ووتو بهر ته دغې بل کس راننوتو هغه دا کار ونه کړو کله نه کله چا زړه کې څه راشي نو دی په دې خوارجو کې داسې و چې زړه کې څه رالو نو بل یو کس راننوتو د بنو سدوس خاندان ده ته به خلکو وایي الموت الاسود
تور مرګ، دا ډېر یو پهلوان او ډک سړی او بدرنګ. نو د دې نه مخکې چې د تورې ګزار وکړي په امیر المؤمنین باندې عثمان رضی الله عنه، هغه تلاوت ته ناست او کله چې انسان د شیطان په لار روان شي او د دنیا لالچونه یې زړه ته راشي، او موږ هغه اسباب ذکر کړي چې ولې دا خلک راغلي وو، نو هغوی به دې ته نه ګوري چې دا څه کوي او څه نه کوي. که دا کوم کس چې دی بار بار وینا ته ضرورت نشته، دا عثمان رضی الله عنه دی. او دې وخت کې د عمر 82 کاله او سپین ږیری او قرآن ته ناست دی او د مسلمانانو مشر دی. دی هر څه ته هغوی نه و کتلي. نو چې څنګه دی راغی او عثمان رضی الله عنه تلاوت ته ناست نو ده وله د دې مرۍ نه لاس چاپېره کړو، یا څه کپړه ورسره وه، هغه یې وله دې مرۍ ته واچول، مخکې د دې نه چې تورې ګزار پرې وکړي. بیا توره راواغسته، دې نه بعد یې توره راواغسته، تورې ګزار یې کوو، نو د عثمان رضی الله عنه هغه ورته لاس ونیو چې د تورې د ګزار نه ځان بچ کړي، نو دا لاس یې وله تورې باندې وو، هغه لاس یې ترې پرې کړو. نو عثمان رضی الله عنه ورته دغه ټیم کې دا ووایي: اما والله انه لاول کف خطت المفصل. وی دا هغه لاس تا پرې کړو چې دا اولنی لاس دی چې وحي لیکلې وه. لکه چې عثمان رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې و چې ده به د قرآن دا وحي هم لیکله، او د اولنی کس ووایي چې ما دا مفصل صورتونه لیکلي. مفصل په قرآن کې د صورت قاف نه واله د اخرنی صورت الناس پورې دې ته مفصل ویلی کېږي. وی تا هغه لاس پرې کړو چې اول پیر دا مفصل صورتونه په دې لاس لیکلی شوي دي، او دا اولنی کس و چې رسول صلی الله علیه وسلم له وحي لیکلی وه. او دغه ټیم کې دته دا قرآن مخې ته پروت و، قرآن ورته مخې ته پروت و، دا لاس یې وله دقه شان و په توره باندې. او موږ دا خبره ذکر کړې وه د عثمان رضی الله عنه په سیرت کې چې د هغه انسان چې قرآن سره ډېر محبت و، د قرآن تلاوت به ډېر زیات کو، هر وخت به د قرآن تلاوت کو. کله نه کله به په بعضو وختونو کې په یو رکعت کې د شپې پوره قرآن وي، دا موږ ذکر کړي. نو دغه ټیم کې هم د قرآن تلاوت ته ناست و چې کله به دا ګزار وکړو، د هغې نه بعد د مرګ ګزار چې د هغې سره عثمان رضی الله عنه سا ووته، نو داسې راځي په ډېرو روایتو کې، په یو کې نه چې دا وینه کله د هغه د بدن نه لاړه، نو هغه قرآن کریم کې د سورې بقره په هغه آیت باندې ولګېده: فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. الله به کافي شي ستا د طرف نه د دوی لپاره، وهو السمیع العلیم، او الله لیدونکی اورېدونکی او پوهه دی. په دې ځای باندې د عثمان رضی الله عنه وینه هم لګېدلې وه، او دغه آیت باندې هغه راولېدو چې دا مخې په دې مصحف باندې ولګېدو. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن سعد په طبقاتو کې راوړی دی، د عثمان رضی الله عنه د بیبي نه هغه ورسره خوا کې وه نائله. وی لما احاطوا بعثمان ودخلوا عليه ليقتلوه. وی کله چې دا خلک راننوتو عثمان رضی الله عنه مړ کوو، نو امام ورته دا ووایي چې تاسو څنګه دا سړی وژنئ؟ فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. دې سړي به ګورئ د شپې کله نا کله په یو رکعت کې ټول قرآن وي، تاسو څنګه دا سړی وژنئ؟ خو هغوی دې خبرې لحاظ ونه کړو. یو روایت کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی د یو زنانه نه چې د هغې نوم دی عمره. عمره وایي زه د عایشې سره په هغه کال مکې ته تللی ومه، په کوم کال چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شوی. نو بیا چې کله موږ مدینې ته رالو او دا خبر چلیدو چې عثمان رضی الله عنه وجلی شوی دی، نو کله چې موږ مدینې ته رالو نو ډایرکټ موږ د هغه کوټې ته او کور ته ورغلو، په کوم ځای کې چې وجلی. فكانت أول قطرة قطر من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نو موږ په خپل هغه مصحف ولیدو
چې اولنی قطره د هغه د وینې چې کومه تلې وه هغه په دې ایت باندې لګېدلې وه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. او دا په دې دلالت کوي چې هغه د قرآن د تلاوت دغه سحر له شروع کړی د قرآن د سر نه والله اعلم داسې ښکاري. نو سوره بقره کې تلاوت کوو دغه آیت کې فسیکفیکهم الله. او ځکه بعض علما دا خبره کوي هر شهید چې دنیا کې دی د دپاره به څه شی ګویي ورکوي او د عثمان رضی الله عنه دپاره به قرآن ګویي ورکوي چې او دی شهید شوی په داسې وخت کې چې قرآن تلاوت یې کړو. نو په دې طریقې سره هغوی عثمان رضی الله عنه شهید کړی. او دې کې د صحابه کرامو په زامنو کې یو کس چې د هغه په دې فتنه کې څه وخته پورې راغلی او بیا یې توبه وویسته. او دا فتنه ډېر خطرناک شی دی ځکه همیشه سوال دا کوي چې یا الله موږ د فتنو نه وساتئ. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول نه کشر زوی محمد نومې دی او هغه هم دوی سره راغلی نو هغه پکې هم راننوتو. نو هغه چې کله راننوتو نو د عثمان رضی الله عنه دې ګیرې نه ونیو. چې دې ګیرې نه ونیو نو هغه ورته وایي روایت کې راځي ورته وایي څنګه ته داسې ګیرې نیسې چې د دې ګیرې به ستا پلار ډېر قدر او عزت کوه. دې خبرې په هغه باندې ډېر زیات اثر وکړو پوه شو چې دی په غلطه دی. نو واپس شو توبه یې وویسته او نور د دې فتنې نه بیا غاړې ته شو. ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي یعنې په داسې طریقې عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی چې د هغه په باره کې دا یو روایت کې راځي وي کله چې به هم چا د عثمان رضی الله عنه تذکره وکړه چې د هغه سره دا شوي دا شوي نو دومره به وجړل ابو هریره رضی الله عنه حتی ینتحب تر دې چې اواز به یې تیز شو د ژړا او داسې به ها ها لکه خلک د افسوس او دغه چې کوي. او دا په دې چې هغه ته معلوم و چې څنګه یې وجلی څنګه یې شهید کړی. چې کله به هم دا قصه چا ذکر کړه د ابو هریره رضی الله عنه په مخ کې نو هغه به په ژړا شو دومره به په ژړا شو چې اواز به یې تیز شو د ژړا. او هغه ورځ هغو یې څه ناشنا ظلم کړی خلکو د عثمان رضی الله عنه سره. او ځکه سعید بن زید رضی الله عنه به وی که چېرته د احد غر خوځېدی که نه احد غر خوځېدی د چا په ظلم باندې نو دی به خوځېدلی او په هغه ورځ په کومه ورځ چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شوی. نو په هغه ورځ د جمعې په ورځ په دې مبارکه ورځ کې دغه ظالمانو عثمان رضی الله عنه سره دا کار کړی ورسره دا یاده کوي چې څومره کسان امام ذهبي رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده څومره کسانو چې د عثمان رضی الله عنه په قتل کې او د هغه په وجلو کې شریک وو هغه ټول وجلی شوي دي په بدو بدو طریقو سره. د هغه ټولو خاتمه الله رب العزت ورانه کړې وه. او دا مسله یاده کوي دلته کله نیکان خلک تنګې که او دیندار خلک تنګې او علما عباد چې د الله عبادت ډېر کوي څوک چې دا خلک تنګوي که نه رب العالمین د ده خاتمه خرابوي. نو بیا څنګه خیال دی چې یو سړی راولېږي او عثمان رضی الله عنه شهید کړي د ده به څنګه خاتمه دا ټول رب العالمین شرمولي وو. دې ټولو اخر خاتمې داسې وي چې عجیبه اخر خاتمې د دوی وي دې دلاسې ځکه چې دوی ظلم کړی. امام ابن کثیر رحمه الله وی په کله چې دا لوی کار وشو او دا غټه حادثه را پیښه شو نو ډېر خوارج هم په دې باندې پښیمانه شو ځکه چې کله یو سړی کار یې لا څه وخته پورې کړی نه نو سړي دا دغه چې یاره زه خو یې کوم خو چې کله یې وکړي بیا وروسته سړي ته احساس شي. کله چې وي دې خوارج ولیدو چې عثمان رضی الله عنه په وینو کې دغه شان پروت دی او په تورو باندې وایلی دی او په مصحف باندې راولیدو او په سپین ږیرې او هغه انسان چې هغه ته
ذو النورین ویلی کیږي او هغه انسان چې د هغه مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي وایي دی چې دننه بعد څه کوي ده ته نقصان نه ورکوي ځکه چې دا جنتي دی نو دوی په خپله ډېر چې دی پکې ټول نه ډېر پکې په دې کار باندې پښیمانه شو او وایي داسې قصه د دوی سره وشوه امام ابن کثیر وایي لکه کله چې بني اسرائیلو د سخي بندګي کوله هغه بوتي جوړ کړه او د هغې بندګي کوله نو موسی علیه السلام چې کله واپس راغی دا بوتي ترې راواغېستو دریاب ته یې گزار کړو چې دا خو د هېڅ کار نه دی الله ولما سقط في ایدیهم کله چې د دوی په مخ کې دغه بوت غزار کړی شو اوبو ته ورأوا انهم قد ضلوا او دوی دا خبره ولیده او یقین شو چې دوی ګمراه او دوی په ګمراهۍ کې قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ټولو دا خبره وکړه که الله موږ ونه بخلو نو موږ به ټول ډېر تاوانیان یو نو څنګه چې بني اسرائیل په هغه ورځ په دې کار باندې پښیمانه شو دغه حال د خوارجو په دغه ورځ باندې کله چې هغوی عثمان رضی الله عنه په وینو کې تک سور ولیدو او کله چې هغوی عثمان رضی الله عنه په دغه حال باندې ولیدو خصوصا دا چې هغه په مصحف باندې راولیدلی او پروت او د هغه د بیبي په مخ کې او د هغه د خادمانو په مخ کې په داسې حال کې زړه چې کله سخت شي د دې انسان که نه دا دومره سخت شي چې سړی ورته حیران شي چې لا داسې خلک هم شته په دنیا کې والله مونږ ګډ بیزه چې ته کله زموږ په مخ کې حلالولی کېږي سړی ورته کتی نه شي چې دنه دا سا به څنګه وځي او دې بعضو خلکو ته به حیران شي او بیا دومره نیکان خلک او بزرګان او اولیاء الله د دوی وجل دا دلالت کوي په دې باندې چې زړه د انسان کله سخت شي که نه لکه الله بني اسرائیلو ته دا خبره په سوره بقره کې کړې ده وایي بیا ستاسو زړونه سخت شو فهي كالحجارة او اشد قسوه الله وی د کاڼو نه هم زیات سخت شو دا زړه چې کله سخت شي دی بیا د کاڼي نه هم زیات سخت شي نو په دغه ورځ عثمان رضی الله عنه شهید کړی شوی د جمعې ورځ او ایام التشریق د حج 12مه وه او کال چې دی 15 او عمر د هغه 82 کاله 82 کاله و به کوم ورځ چې هغه شهید کړی شوی دا څوک دی چې دی وجلی یعنې بعض خلک په سیرت کې د ده نوم ذکر کوي د خوارجو کې چې چا وجلی و نو بعض علما خو دا وی د ده څه نوم نه دی راغلی تاریخ کې چې دا څوک دی کوم کس چې دا ګزارونه کړي دي ځکه چې ګزارونه خو د یو طرفه نه دي راغلي دي کې کسان شریک صرف دومره دی چې د ده بعض صفات راغلي دي په تاریخ کې لکه یو روایت کې داسې راځي چې دی د مصرو اسود البشره او رنګ یې تک تور و دلته سوال دا پیدا کېږي چې مصر والا رنګونه څه سپین دی تک تور څنګه اصل کې دا سوډان نه دا د مصر سره دی ګورئ سوډان چې دی د ده باډر د مصر سره لګېدلی نو دغه طرف ته چې اوس هم که سړی معلوماتو کې دغه خلکو ما لیدلي دي پخپله کم مصریان د سوډان په باډر دی هغه تک تور دي څنګه چې سوډانیان دي نو دوی خو د هغه ځای نه راغلي بل د دوی بدنونه غټ غټ دي اوس هم د دې مصریانو دې بدنونو ته وګوره د سوډانیانو ته بدنونه یې غټ غټ دي دنګ دنګ دي نو د هغه ځای نه دغه خلک راغلي وو په داسې سپین ږیري پسې چې د هغه 82 کاله وګوره نو د دې سړي دا صفت راغلی دی چې رنګ یې تک تور او د بدن نه ډېر غټ او جبله به ده ته ویله کېدو جبله او بعضې روایتونو کې داسې راځي امام ابن سعد راوړی دی د یو کس نه چې د هغه نوم دی کینانه کینانه وی رأیت قاتل عثمان رضی الله عنه فی الدار رجلا اسود من اهل مصر ما وی هغه قاتل لیدلی و چا چې هغه ګزارونه کړي چې د هغې سره بیا عثمان رضی الله عنه وفات شوی نو هغه تک تور سړی او د مصر یقال له جبله جبله به ورته د خلکو وي
او هغه چې ما لیدلی وي دا لاس یې داسې راوګد کړی او کله چې راننوتو وی انا قاتل نعثل زه به دا نعثل وجنم دا ما ته پرېږدئ او نعثل په عربۍ کې هغه سپینګیري ته وایي چې هغه قمقی دی هته په عربۍ کې نعثل وایي نو وی دی چې کله راننوتو نو د دا خبره کوله وی دا قمقل سپینګیری به زه وجرم دا صفات د ده راغلي دي او بعضو روایتونو کې داسې هم راغلي چې یو بل کس و ما تاسو ته ووایي چې که دا صفات بدل شي لکه یو تاریخ روایت کې یو شانې بلکې بل شانې دا یو کس نه و چې څوک دا وایي چې څنګه یو روایت کې یو شان دي بلکې بل شان دي څو روایتونو کې داسې راځي چې دا سړی چیتو د باډۍ نه او د ده سره دغه کس کم چې چیتو هغه چې کله راننوتو نو د هغه سره د وسپنې څه شی و په لاس کې نو دې چې څنګه ورننوتو په عثمان رضی الله عنه پسې او په هغه باندې ګزارونه شي وو لکه تورې ګزار پې شوی او لاس ته پرې شوی و تشان په سرې ګزارونه شي وو ګیرې نه نیوی شوی نو کله دا کس چې ورننوتو دا د بدن نه ډېر غټ کس و دنګوالی ډېر نه و چیتو نو دی چې ورننوتو نو عثمان رضی الله عنه ته وی علی ای ملت انت یا نعثل ای قمقله سپینګیریا ته په کوم ملت باندې په کوم مذهب باندې عثمان رضی الله عنه ورته وویل او په داسې حالاتو کې داسې خبرې کول دا زړورتیا د عثمان رضی الله عنه او دا څنګه به دی زړور نه او د ټول عمر د رسول صلی الله علیه وسلم سره د اسلام په دفاع کې تېر کړی هو عمر چې کله د انسان ډیر شي که ډیر هم تکړه شي هغه شان نه څنګه چې ځوانۍ کېږي یعنې د هغه انسان دی د ده تاریخ موږ تفصیلي بیان کو د دا ورنۍ ورځې هغه تاریخ د ده ولولئ چې څنګه د اسلام دپاره منډې والي د کوششونه یې کړي دي او ما تاسو ته هغه مشران صحابه کرام ذکر کړي چې هغه د ده په لاس الله رب العزت اسلام ته راننویستو او څومره قدرمن او مخوریزو عثمان رضی الله عنه ورته ویل لست نعثل زه نعثل نه یم ولكن عثمان بن عفان زما نوم عثمان بن عفان دی رضی الله عنه وانا على ملة ابراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين او زه د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یم زه د شرک نه صفا یم مشرک نه یم په توحید باندې یم نو هغو ته یې کذبته دروغ دي ووی وی بیا ده دا اوسپنه راوچته کړه فضربه بالجرز على صدغه الايسر فقتله کوم ګزار باندې چې د هغه نه ساه وتې دی هغه دا ګزار وی دي چې کله دا اوسپنه راواغسته که نه او د دې ګس غوږ دا خوی وله ووهله په دې باندې ډېر په زوره دې ته صدغ په عربۍ کې دیزې ته وایي دا د غوږ دا خوا چې کمی او ویښته چې یې پراخه دې ته صدغ وایي نو دغه اوسپنې چې راواغسته نو د دې ګس غوږ دا خوی وله ډېره په زوره ووهله دقې سره د هغه نه ساه وتې الله اکبر دنیا کې قسمه قسم ظالمان وو او تیر شوي دي او شتي او یبه او دا د دنیا حال دی او امتحان هم دقه شان د ټول خلک یو شان نه دي یو امتحان روان دی یو میدان دی او د دې هر څه پته او بیا په آخرت کې لګي نو امام اجري رحمه الله هغه یو کتاب کې وایي که څوک ووایي چې عثمان رضی الله عنه چا وجلی دی یعنې موږ ته هغه نوم وښایه نو هغه ډېر ښه جواب کړی دی وی طوائف اشقاهم الله بقتله حسدا منهم له وبغيه دا یو ټولګی و بدبخته ټولګی و د حسد او د بغض او د کینې د لاسه راغلي و عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی وما لهم في الآخرة اعظم او آخرت کې چې کومه بدبختي د هغه بیا د دنیا د بدبختۍ نه غټه ده الغرض داسې یو ټاکلی شوی نوم نشتی د کس چې کوم کس وجلی دی خو په دې قتل کې په دې ظلم کې ډېر کسان هغه شریکو چا یو ګزار کړی دی چا بل ګزار کړی دی
په کم ګزار سره چې د عثمان رضی الله عنه نسا وتې وه هغه دغه ګزار و کم ګزار چې د ګس غوږ په خوا کې ورکړی شوی و په اوسپنه باندې. بیا امام ابن کثیر رحم الله په تاریخ کې د ده د قبر او دا ټول تفصیل ذکر کړی، نورو کتابونو کې هم دی. د ښخ کړی شوی دی په یو داسې ځای کې چې هغې ته ویله کېږي حش کوکب. کوکب دا په انصارو کې یو سړی و، د هغه نوم و کوکب، او حش په عربۍ کې باغ ته وایي. نو باغ د کوکب دا د دې بقي سره خوا کې ده، بقي مقبره نه ده، د دې مشرق ته د یو انصاري باغچه وه په هغه وخت کې، یو باغ یو پټی و او دا کس نوم کوکب و، همدې پټي کې ښخ کړی شوی و. بیا وروسته چې کله دا بقي دا مقبره وړه شوه که نه، نو دی غټه کړه، کولاوي کړه. چې کولاوي کړه نو د هغه انصاري هغه باغ پکې هم دننه راغلی دی. نو اوس عثمان رضی الله عنه که نن سبا د دغه زی مطابق خبره کوو، نو عثمان رضی الله عنه په بقي کې ښخ کړی شوی دی، خو په هغه وخت کې دا بقي سره نه و داسې. په هغه وخت کې دا د یو انصاري باغ و، د مدینې اوسېدونکی یو کس و چې د هغه نوم و کوکب. دا د کوکب باغ و، په هغه ځای کې عثمان رضی الله عنه چې دی ښخ کړی شوی دی. او داسې راځي تاریخ کې الله اکبر چې ډېرو لږو صحابه کرامو بس راوچت کړی و، را روان کړی و، ځکه چې حالات داسې وو هغوی څوک نه پرېښودو د جنازې ته. نو بعضو کسانو راغستی و او داسې وویله کېږي وایي د دې ماښام او ماسخوتن په دې منځ کې بیا ښخ کړی و. او بعضو تاریخونو کې راځي چې نه، اجازت بعضو صحابه کرامو راغستی و، هغوی ته یې څه نه وي، نو ده ته غسل ورکړی شو، بیا کفن ورته واچولی شو. او یو څو کسانو صحابه کرام چې هغوی پې په جنازه کې شریک شوي وو، حکیم بن حزام او حویطب ابو الجهم، جبیر بن مطعم، زید بن ثابت، کعب بن مالک، ټول مشران دي، طلحه، الزبیر بن العوام، علی بن ابي طالب رضی الله عنهم. او زنانم باز راغلی دی، باز زنانم راغلی وی د جنازې دپاره. مدینه کې داسې حالات و چې تاسو اندازه ولګوئ چې مدینه کې په دې وخت کې خلک څنګه. او خوارج تقریبا 2000 کسان 2000 کسان ګیر چاپېره د مدینه کې ولاړو ځای په ځای، څوک یې نه پرېښودو. په هغه سختو حالاتو کې یو څو کسانو عثمان رضی الله عنه هغه راغستی او قبر له وړو، او دغه صحابه کرام ورسره وو. او چا چې پې جنازه کړې وه د یو روایت مطابق هغه الزبیر بن العوام رضی الله عنه. هغه صحابي چې پرون موږ د هغه تذکره کړې وه، که تاسو ته یاد وي، هغه خط لیږلی و علي رضی الله عنه ته، ما له اجازت راکړه زه به هم تا سره په دغه ستا په دې کور کې یم، نو چې څه کېدو هغه به دواړو سره کېږي. او هغه منع کړی ووایي نه، ته به خپل کور کې ښیي او دلته مه راځه. نو هغه پې جنازه کړې وه، زبیر بن العوام رضی الله عنه. او د شپې بیا ښخ کړی و، یو څو کسان پکې وو. بعضې روایتونو کې داسې راځي وي د غسل ولا نه ورکړی شوی او په دې خپلو کپړو کې ښخ کړی شوی، خو د هغه روایتو سندونه په هغې کې د یو سند هم صحیح نه دی، د یو سند هم صحیح نه دی. صحیح دا دی چې غسل ورته هم ورکړی شوی، کفن ورته هم واچولی شوی، او کفن نه بعد بیا یو څو صحابه کرامو پې جنازه کړې وه، او چا چې امامتي ورکړې وه د جنازې، نو هغه زبیر بن العوام رضی الله عنه، او ښخ کړی بیا د کوکب په باغ کې و چې هغه اوس د بقي سره یو ځای دی او بقي کې شمارلی کېږي.